السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. الحمد لله والصلاة على رسول الله. اما بعد. ښاغلو دوستانو، د لمانځه زده کړه 9 درس د لمنځونو په افضل وخت کې ادا کول. دوستانو، په مخکنیو درسونو کې تاسو واورېدل چې فرضي لمنځونه هر لمونځ ځان ته ځانګړی او معین وخت لري، نو بناءً لمونځ باید په خپل وخت کې ادا سي. البته دا خبره مهمه خبره ده چې په ټول وخت کې بیا افضل وخت باید مراعات کړل سي. د ځینو علما کرامو له انده د 500 لمنځونو دپاره افضل وخت اول وخت دی. ښاغلو دوستانو، په دغه ارتباط که انسان د خپل عقل څخه کار واخلي، هم دا خبره جوتیږي، ثابتیږي چې څنګه د لمانځه وخت داخل سو باید د مخلوق څخه د خالق لوري ته سړی متوجه سي، د دنیا د فکر پر ځای د آخرت فکر ته متوجه سي. یو مسئولیت او ذمہداري د انسان پر غاړه ده، هغه خپل مسئولیت او ذمہداري ادا کړي. او ښاغلو دوستانو، حضرت ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې 2 کرته لمونځ په آخر وخت کې نه دی ادا کړي، ان چې الله سبحانه وتعالی د روح قبض کړي. د دغه مبارک حدیث دا معلومیږي چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم به لمونځ آخري وخت نه ځنډوي، او کله چې انسان لمونځ کرار ځنډوي، بالاخره یا د وخت څخه ورڅخه بې وخته سي او یا مکروه وخت داخلیږي. دغه ډول حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي: ای علی، په 3 شیانو کې ځنډ مه کوه. 1، لمونځ کله چې د لمانځه وخت داخل سي. 2، جنازه کله چې حاضره سي تیاره سي، په دفن کې ځنډ مه کوه. 3، هغه ښځه چې وسین د نکاح ته ورسیږي او مناسب ځای د نکاح کولو وموندل سي، ځنډ مه پکښې باسه. دغه ډول د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یو زیات محب صحابي ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنه وایي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم راته وفرمیل چې هغه وخت به ستا څه حال وي کله چې داسې یو قوم پر حاکمیت او واکداري باندې راسي چې لمنځونه به مړه کوي، بې روحه کوي به یې، یعنی د خپل صحیح وخت څخه به یې ځنډوي. وای ما د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې تا و ما ته څه مشوره ده په دغسې صورت کې چې حاکمان به لمنځونه بې روحه کوي. پیغمبر علیه الصلاة وسلام راته وویل چې ته خپل لمونځ کوه، بیا تر هغه وروسته که چیرې د دوی سره په لمانځه کې مخامخ سوې، اتفاقا د دوی سره یو ځای سولې، بیا د دوی سره هم لمونځ کوه، د دې دپاره چې اختلاف رامنځته نه سي. یعنی نفلي لمونځ، ستا فرضي لمونځ به هغه لمونځ وي چې تا په اول وخت کې ادا کړی دي. ښاغلو دوستانو، د دغو ټولو روایاتو څخه دا خبره ثابتیږي کله چې د لمانځه وخت سي نو بس سړی خپل لمانځه ته متوجه سي، د اوداسه کار وکړي او د لمانځه دپاره چې څومره مهم شرایط دي هغه ادا او پر ځای کړي، تر څو لمونځ یې په صحیح وخت کې ادا سي، عبادت ورڅخه جوړ سي. فقط د یو عادت په توګه د غاړو خلاصېدلو مسأله ځینې جوړه نه سي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. حي على الفلاح.